السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. ملګرو، موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک پاسورډ را پیدا کړو؟ موږ نه د فیسبوک پاسورډ هیر شوی وي او نه شو پیدا کولی، نو زه به نن تاسې طریقه وښیم چې تاسې څنګه کولی شئ ستاسو د فیسبوک هیر شوی پاسورډ په خپلو موبایلونو کې پیدا کړئ. نو ډېره یو ښایسته طریقه ده، ډېره یو خوندوره طریقه ده. الله دې وکړي چې ستاسې د استفادې وړ وګرځي. نو ورځو ملګرو، پاسورډ د فیسبوک را پیدا کوو. د دغه لپاره ملګرو اول موږ لاړ شو خپل د موبایل سیټینګ به خلاص کړو. د موبایل سیټینګ هم چې خلاص کړه، دلته به لاندې لاړ شو ملګرو. لاندې چې لاړو ملګرو، دلته د ګوګل په نوم آپشن په دغه باندې به کلیک کړم ملګرو. په دغه هم چې کلیک کړم ملګرو، دلته به مینیج یور ګوګل اکاونټ په دغه باندې به کلیک کړم ملګرو. په دې باندې چې کلیک کړم ملګرو، دلته به د څنګ ته لاړ شو. څنګ ته چې راغله به سکیورټي په نوم آپشن په دغه باندې به کلیک کوو. دلته به لاندې راشو ملګرو، سکرول به وکړو. لاندې به راشو ملګرو، دلته پاسورډ منیجر په نوم آپشن په دې باندې به کلیک کوو ملګرو. په دې چې کلیک کړم ملګرو، دلته به دغه وګورو facebook.com په دغه باندې به کلیک کړم ملګرو. په دې باندې چې کلیک کړه، دلته لیکلي انټر یور سکرین لاګ، یعنې خپل د موبایل کوډ دلته ووایئ. زه دلته فنګر پرنټ ورکوم ملګرو. دا فنګر پرنټ یې واخیستو ملګرو. دغه هلته زما چې کومې آیډیانې دي دغه راواوښتې، یو په دغه نمبر باندې او دا لاندې کوډ ده. دا کوډ به تاسې څنګه معلوموئ؟ دغه څنګ چې کوم آپشن ده ملګرو، دغه باندې به کلیک کړئ، دغه دا کوډ معلوم شو. دا بل لاندې بل آی ډي ده، دغسې د څنګ کې د سترګې غونده آپشن ده ملګرو. په دغه باندې کلیک کړئ، د لاندې به یې کوډ درته معلوم شي او پاس سر کې به یې نمبر درته معلوم شي. نو ډېر یو زبردست طریقه ده. الله دې وکړي چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. نو ملګرو، که زما یوټیوب چینل ته نوي یاست، نو هیله لرم زما یوټیوب چینل حمید الله افیشل په نام ورسره سبسکرایب کړئ. تر بیا وبرې ویډیو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.